تو خور من شان نه خرڅو من شان کېده من شان کېده من نه خرڅو ته خو بیخي زړه ته اړم کږي لرې شه لږ صبر وکړه خو بیرون اودسې زه لرې روزه به سودا واخلم واخلم دغه واخله نور من شان نه خرڅو لرې شه ګوره خاصاب ورته شان کږي ګوره کوره دا ډېرې ته ووایم څوک په ما سودا وکړم زه ډېر لرې ځینه راغلی یم ته ما سره سودا ته نه کوې لچه ته څوک په ډېر توهې څوک په ډېر توهې بیخي روپۍ در کومه څه غریب خو نه یم غریب یم راکه پیسې دې ما اوس تا سره پیدا کړې یوې سکنینې درکړو شیخ مصطفی میاخیل مو راسره ولاړ ګران ملګری نثار احمد صافی صاحب ده ګلبهار سنټر ده د کابل ولایت ده پلین فیس دوهمې څانګې ته راغلي نو په دغه څانګه کې هم مختلف اجناس دي ملاویږي دلته خو موږ به بیا هم په تیلو باندې غږیږو په سټرانګ هیر باندې ځکه دا مینوال ډېر لري غوښتونکي ډېر لري نو په دې خاطر باندې موږ نور هم غواړو چې خپلو مینوالو ته هغو دوستانو چې ویښتان وزي ویښتان له لاسه په ورکولو دي یا کمزوري دي یا بیخي وتې دي نو دغه تیل ورته ښیو چې دا واخلي او د خپلو ویښتانو ساتنه وکړي صافی صاحب ستړی مسې خیرونه ډېره مننه میاخیل صاحب کور ودان قربان مننه د تیرې خپرونې له راوسته دې خپرونې له هغې خپرونې وروسته چې اعظم ګوالی چې میاخیل خپرونه م کتلې وه نواب خان سره تیل راولېږه راته میاخیل صاحب ستاسې د خپرونې ستاسې خو ډېر زیات علاقمندان دي لیدونکي ستاسې دي نو ولې نه ډېرو زیاتو دوستانو زنګ وهلی ستاسو له لاسه دا ټانګیر تیل شته چې شی ټانګیر ټانګیر نو ته دلته څه شي دپاره راغلی یې نو خو ته دلته ودرېږه دوکاندار شته دی تا ته به خپل اجناس دا سره نه ده نه ده مشتري دی وروره ګوره ښه یو خبره دا موږ هلته کیمره لګولې ده خبرې کوو دا میک وګوره دا ولې تیل دوکان نه دی تیلو دوکان خو دا بل دوکان ګوره تیل دا اوس که په تا دا وایي چې چلته 1 لک 2 لک روپۍ ایښي دي دا واخیسته جیب کې دا زه خو نه اخلم 1 لک 2 نو ته ولې هلته ځې ضرور سره زما جیب کې نه ځي نو تا ته چا اجازه درله چې هلته ځې دا دوکان دروازې خلاص هر وخت نو چې دروازې خلاص وي دا دخل وګوره دا موږ غټ غټ انسانان درته ولاړ دي چوکیدار ته به غږ به راشي دوکان کې شته دی نواب خان دلته زموږ چوکیدار دی نواب خان شته هغه د ویښتو لپاره ښایسته تیل نواب خان سټرانګ هیر دی هغه دا دی ښه وعلیکم سلام پرې ټولو ته کس کس راغلی دا مشتري دی دا دوکان کې دننه بیرون راوباسه دلته راشه وروره راشه ولې ته راشه هغه پرېږده چې چوکیدار راباسي خبرې پکې راځي که نه یار ټانګیر او د څه شي ټانګه غواړي ټانګیر باندې راوځه د موږ شیانو کې دلته تیل زما په کار دي که نه مړه خو تیل درکوم که نه بیرون راوځه بیا ما وکي راوځه بیرون خو نشته هر چیز کې ګوتې راته مه وهه دا مې په خوارۍ جوړ کړي دي او دا بنګړي په څو دي دا بنګړي خو په پیسو دي خو ښه شی کوه وروره موږ یې نه خرڅوو ته خو جنګ کړي موږ جنګ نه کوم خو ته راشه بیرون راوځه که بیرون راوځه زه بیا تا ته تیل هم در کوم ښه تیل در کوم چې ویښته دې په چاکوشم ایسته نه شي دلته ښایسته دی ستا همدا دوکان دی همدغه دوکان ده ما ته چا ویلي چې دلته ډېر ښایسته تیل دي ویښته چې په غوړ کړي وي بیا نه وځي همغه دي که نه وایي چې بیا ورپورې وسانګین بیا نه وځي نه که نه باندې راوځه بیا ما وکي ما له تیل راکړه زه به لاړ شم صحیح ده راشه درکوم بیرون دي بیرون ته راشه ګیره به دې ونیسم بیرون خو چوکۍ دي باشي مغه ته دې پکې نه و دې خو راځه دا ګوره چې زه دا سټرانګ هیر دی ښه دا دغه وایي که نه دا دی دغه سپری ده ګوتې پکې مه وهه ګوتې پکې مه وهه زه بیرون درکوم ته در وځه وروره ته راواخله هلته خو تیل نشته هغه مې ایښي دي ډېره مې ایښي دي دوخونه مې ایښي دي عادت شی دا دې خو راشه قلم و په دې موږ شونډه راځه موږ یې درکوو وروره ته بیرون در وځه وروره شخان مه وهه که نه تیل زه تاته درکوم کلي نه راغلی د کلي کې خو ما الحمدلله اوس خلک نږدې غوندې څومره ډېر شیونه دي دلته ډېر دي ښې دي ګیره به دې ونیسم بیرون وځه زه یې تاته درکوم ښه دا نو ترش په څو دی دا تراش نه ده دا ناخونګیر ده راوځه وروړې ګوره زه نوکان پاخلم چې اخلي که نه بس خو پس دی که پسیږي او پیسې هم نه ته دا وی ورسره وایې چوکیدار څه لکه دا وی دا نه وهه را شړم یې بیرون کومه څه شړل داسې باسه ښه شی که ګوتې مه وهه نو بیرون ته دلته به ودرېږم هلته ودرېږه بیا راسه تا ته تیل خیمې دې خو راشه وروریه راسه ګوره
ګوره ښه همدغه هلته کښېنه نور شیان این دغه دي که نه این دغه خو دا غږ ته موږ لاس کې همدغه نیولې. و همدغه همدغه دې ما تا ته ونه او دا 2 روپۍ دي ګوره دا به مه کوه دا همداسې که څه رقم کږي ده دا راکړه مړه چوکیدار ته پیسې ورکړه خلطه کې به درته واچو بیا به یې ګوره. وسې ځان سره او دا هلته کښېنه یو دانه مال هلته نوم جدا دې چیرې کړه. اول ته نوم دې نوم واخله عمران شینواری د کوم ځای د شینوارو د شینواري نو ګوره شینواري خو ماشاءالله ډېر داسې ښه پوهه خلک دي هوښیار خلک دي ته زه مو خیر یم که دا ته هوښیار ته دسته ولې ما دلته کیمې لګېدې تا هلته منډې وایې چې تیل مې پکار دی ټانګیر مې پکار دی دغه خلک راځي څنګه نو وکړم داسې څه رقم راځي سلام سترګې پټې واچوي کړم راشه سلام واچوي زه راشي سلام دین نه یم سلامونه اچوم ناخونګي ته رحیم ګل وایي نه. شا څه خیل شیان اخلي نکتاس ورته یوه چې شی نکتاس ټونټس چې شی دغه نکتاس نکتاس هم دې ناخونګیر ته وایي ته تیل پسې راغلی دی موږ ټونټس کې ولې ګوتې خو چې وایو. تیل ښه ناخونګیر به هم ښي که نه نو زه ډېره سودا دلته کړم اول چې دې تېر واخله پیسې دې نوکان راکړه د- موږ یې پلاستیکي نوکان د کې پیسې در واچوو. کومه ما ځان سره شپېته روپۍ راوړل څه غریب نه یم شپېتر پې راوړي شپېتر پې باندې سړي دا ته کېده ده ته هم پیسې ورکوې تنخوا ورکوې چوکیدار دی نو دا څه رقم چوکیدار دی که داسې ومې شاړه. ما یو دانه ناخونګیر او تیل واچو خلطه کې ښه به یې زه وړم دې خو راشه وروره ته خو ترش. په سړیتوب نه پوهېږي وځه دوکان نه دغه څه اوس ښه شوې زنده ښه باد. شوې زنده نو باد. رانه چې د موږ ځای ته هم دغه څه خرڅه دغسې کوه بچې دغسې تنخوا ته ښه اخلي. شوې دوه نیمرګان سره نور موږ خپلې مرکې ته پرېږدي ځئ تاسې وځئ ځه نواب خانه ته مو ځه ښه سټرانګ هیر باندې غږېدو سټرانګ هیر تیل زموږ په وطن کې زموږ هیوادوال زموږ له هیواد څخه بیرون مسافرونه د ویښتانو ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي نو سټرانګ هیر تیل د ویښتانو د قوي کېدا لپاره بهترین تیل دي بالکل موږ یې تاسو ته په ضمانت درکوو تاسو یې زموږ له ادرس څخه وړلی شئ اخیستلی شئ نو کوم ویښته مو چې غورځېږي یا ماتېږي مخه یې نیسي او کوم چې غورځېدلي هغه راجګېږي بالکل کوم ویښتان چې خطا شوي بیخي له منځه تللي بالکل بېرته راجګېږي هغه چې غورځېدلي وي هغه هم راجګېږي خو نو ستا په دې بچی کې دا د میخیل داسې ګنجی ګرځي نو اخر څه پیلوي نه مونږ ته راغی مونږ ته په ګوتو راغی ښه دا به انشاءالله موږ هم تجربه کوو او نتیجه به یې په دې ښه ده چې مخکې هم ملګرو تجربه کړې دي او دا به ما تیلو سره تاسو ورکوئ که وروره مړه چوکیدار دی نیولی زه خو راغلم او پیره مې وشاړه ورکه. نور ځاسېله نه لرم ورکه زه نور حوصله نه خبرې لرم واوره ګوره ښه صاحب ورته شرکت ګوره کړه دا ډېرې د ووایم ښه څوک ما پټ سودا وکړم زه ډېر لرې ځینه راغلی یم ته ما سره سودا ته نه کوې لچا ته څوک پټ وایې لچا څوک پټ وایې بیخي راځه روپۍ در کومه څه غریب خو نه یم غریب یم نه راکه پیسې دې ما اوس تا سره ورکه. پیدا کړې یوې سکنینې درکړو یو قدم هم دغه ځای نه نشي اخیستلی دغه یې نه مخلمه دا هم راواخله راوځه وروره موږ شیان نه خرڅو وخورې موږ شیان نه خرڅو د موږ شیان کېده موږ شیان کېده موږ یې نه خرڅو ته خو بیخي زړه ته اړم کږي لرې شه لږ صبر وکړه خو بیرون راودسېده وروسته به لرې سودا واخلم واخلم دغه واخله نور موږ شیان نه خرڅو موږ ټول خرڅ کړي ناخونګي نه وامه ګوره څه شی پټ کړي بیا زه بیا تالاشي کوم هم تالاشي ما کړه بس هلته ودرېږه زه یې تالاشي کوم غله غوندې ماته ښکاري غل نه یم غل چې وی هلته به چرته ناست وي پټ دا اوس بیا ننوته خو ویې بس څنګه چوکیدار ته راوځه وروره موږ یې نه خرڅو هغه ویلې دي مې خرڅو خوشې که دا شیان د موږ خوشې مې دا بیره زه جنګ راسه وروره چوکیدار اول رخصت کړه وځه زه سودا مې خرڅو دا چوکیدار تا نیولی یې له په کونه ونیسه او د به یې لاسونه بیرون دې واره بیرون دې واره سودا اخلم اورې ته ترې پرېږده زه په خبره ته ګوره بدې ورانه کړه سعید ما څه شی وایي دا ته پرېږده بیا چې نا وخت ځي ته موټر نه ځي زما تیل او دغه راکړې ما غوښتل دغه وګوره دا یو میاشت شو زه پسې ګرځم صافي چې ادرس مې پیدا کړ زما غزي له به د شپې موټر چرته زی وای وروره چې هر ځای کې ته وغواړې دا تیل تا ته در رسېږي نو زه څه خبر وم چې دا ارزي کې ما ته را رسېږي خو ما پوه کړه په دې باندې بیا کنه صافي سه پوي که اول به دې راته ویلي وو څه شی ویلي وو کنه این هر ځای کې دې که کندوز کې هم غواړې که بدخشان کې هم غواړې او که افغانستان کې هر ځای کې تا غواړې ما ته داسې ویلي دي چې ارزي کې پیدا او په کړي تیاره کې هم ته خو در ټینګ شالی چې وزه خوشې مې که جنګ دا اوس څوکیدار شوی لکه چې نه پرون څه وایي لاک د سم کړه شینواري صاحب ګوره ته د ننګرهار ولایت نه راغلی او ننګرهار کې غواړې تا ته به ضرور رسېږي وروره ننګرهار کوم ځای کې به ما ته را چې ورسېږي تاسې په هر ځای کې یاستئ تاسو ته به هملته در رسېږي اړیکه ونیسه نو د دې نه ښه خبره چېرته ده دغه څه خبره ته ما خبره وکړه وینې موږ دغه اسانه در بس دا ځلې دې ځینه وړم بیا عملته به ننګرهار کې پیسې اخلم د څو راوړي دا راته پیسې دا 100 روپۍ دی د څو دي صافي سه
دا خو قیمت مناسب دی، ډېر زیاتې نه دي. زه لرې ځینې هم راغلی یم ورپسې. خیر دی، ستا مراعات کوم. منګه څنګه کو منګه څنګه دې سره لګېږم ته غوږ ونیسه. زه چوکیدار یم خو چې څوکیدار یې هلته ودرېږم ولې دا دغه دروازه ځای کې. دا خو تا ځای نه ده کنه یاره وسړیانو اعصاب مرته خرابېږي خیر دی، ګوره. دا مشتری دی. چوکیدار دی دا زړه ښځه دایې وي. او که نه. داسې مشتری دی، خیر دی، نه دی خفه کوي. او که نه مه خفه کوه که نه مشتري مه مشتري. یو خلطه کې ورته یو بوتل تیل یو بوتل شامپو واچوه ښه. چې ځان سره یې ویسي. بس صحیح ځان ده سره په دواړو سترګو صحیح ده راځه خوشي زر زه په دواړو سترګو. جنګ مه کوه ته مونږ ښه خلطه راواخله ښه. ښه او ښه ته خو بیا ننوتې که نه، دانه صابون هم سره وه. خو بیا ننوتې که نه. بله خلطه کې دې خلطه کې ما اچوه چې بله کې واچوه. توره خلطه نشته. نه همدغه ښه خلطه ده دا نستون یې لري نه نه دا منه ده دا شکېږي دا شکېږي دا ضعیفه دي. نه شکېږي دا راځه نه شکېږي، راځه ته راوځه، ته راوځه، راځه تا ته چې راځه کې ما اچوه صبر وکړه که نه. دا د سره کوم چوکیدار دی، دا دکان کې تا سره د چوکیدار دی. عجیبه مشتریان په اول ځل مې داسې دا عجیبه خو مشتری پرېږده، ستا دا چوکیدار هم عجیبه ده. باندې وځه دا راواخله. باندې وځه ولې هغې ته هغه وچ درو هغه تا ته ونه ته ودرېږه دی په خلطه خو زه ولاړ یم څه ناست خو نه یم. دا واد باندې ودرېږه زه خلطه خلطه کې راواخله. راچو ګډې وډې خلطو را باندې کوي ټولې دا ټولې من کلکې مضبوطې په توره خلطه نشته توره. نه بل دکاندار نه راوړه توره خلک نسته هغوی کره نسته ته یې ورشه ته خو یې- هغوی سره پرون جنګ وکړ خو ته خو یې وګوره ورغلی کال ته. هو جنګ هم ورسره به زه دې زیړه خلطه کې واچوم. درځه دغه خو د پیوان اچوم شامپو. اچوم مې کومه واچوم؟ هو هغلته ده شامپو ورته واچوه. دا شامپو ده. شامپو صابون هم ورسره لکه واچوم. همدغه دواړه واچوم او او سترانګ هیر تیل دي او دا شامپو ده، همدا ورته دا دواړه ورته واچوم یو دانه نقطه سم کې واچوم. راځه نور خو ستا چین دي په کار، راځه ستا همدغه دیګ سره راغلی. بیرون راځه کارساز دی که زه بیرون راځه هغه بیا باندې جوړو بس صافی صاحب والا عجیبه په اول ځل داسې یو مشتري وکړه چې ټیم نه وخت زم او د دا لاره څه لپاره دی ماما؟ مړه کې د خدای ته وګوره یار مکو هر څه ته مو هغه وایي د غاکو کې خلکو هي خو زه به د وایم. غاکو خو نه د غوګونو د یار پاک دی دا د غوږونو ته پاره بوشکاکه. نه غوږونو ته پاره ګوشپاکه. ګوشکا نه ده د غاکو داسې غوږونو کې خلک نه غاکو کې دا څوک نه وایي راځه ورو ته چوکیداري خو راوي بس وځه باندې وځه زين ولا ارسل زور دا مننه خوشاله زه بس مننه زه خیر زه پیسو راته تیر زلا شه زه صحیح شو خدا زه دا در سره توره خلطه نه وه. نه توره نسته ته خو وګورې راوځه بیرون وځه دې خلک خپل خبرونه ته پرېږده ورو نه منم دې نه منم دې نه منم نور یې نه منم زه خیر بس دنیا ده نه د خلکو سره مخامخ کېږو مسافه سپتان ډیره مننه ځکه ټایم نشته ده او بس کور ودان ډیره مننه له خدمت نه دی چې دغه سي یو ابتکار دې کړی ده چې داسې تیل دی کنه داسې تیل دی سترانګ هیر را باسلی چې دی چا ویښته نه و د هغو هغه مشکل دی ته چې غورځېدلي هغه هم راجګوي څه وایې په ما خرڅوې ډېره مننه نو درنو دوستانو له تاسو ټولو مننه چوکیدار او هغه لانجې خو تاسې وکړو موږ یې پرې نه ښودلو ځینو بس پالم سپارم خدای پامان